الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء. دا باب د سحر او د ماسخوتن جمع ته د حاضرېدو په ترغیب په تیزولو کې دی چې سحر او د ماسخوتن په منځ کې یعنی په جماعت کې حاضرېدلو ترغیب. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال عثمان بن عفان رضي الله عنه مبارک راوی د حدیث دا فرمایي سمعت رسول الله ما رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نا اوریدلی یقول فرمایل من صلى العشاء في جماعت چا چې د ماسخوتن منځ کو په جماعت سره نو دا داسې دی فکأنما قام نصف الليل لکه نیمه شپه چې عبادت کړې وي. ومن صلى الصبح في جماعت کم کس چې د سحر منځ په جماعت سره وکړي فکأنما صلى الليل كله لکه پوره شپه چې عبادت کړې وي. دومره لوی فضیلت حاصل دی دغه کس لپاره. رواه مسلم روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله. وفي روایت ترمذی عن عثمان بن عفان رضی الله عنه په روایت د ترمذی کې داسې دی چې عثمان رضی الله عنه نه روایت دی قال فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من شهد العشاء في جماعت كان له قيام نصف ليله چې کم کس چې د ماسخوتن جماعت تراشي هغه د پاره د نیمې شپې ثواب لیکل کیږي. ومن صلى العشاء والفجر في جماعه كان له قيام ليله او کم کس چې د ماسخوتن د سحر یعنی مز په جماعت سره وکي نو د هغې دپاره پوره شپې عبادت لیکل کیږي. قال ترمذي امام ترمذي رحمه الله فرمایي حدیث حسن صحیح دا حدیث چې دی دا حسن دی او صحیح دی. د حدیث مطلب هم دا دی چې څوک سحر او د ماسخوتن مز په جماعت سره وکي نو هغه ته دومره ثواب ملاویږي لکه یو کس چې ټوله شپه عبادت وکي. نو په دې حدیث مبارک کې د جماعت د منځ اهمیت هغه بیانېږي. وعن ابي هريره رضی الله عنه ابو هريره رضی الله عنه نه روایت دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم بشک رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی دی ولو يعلمون کچرته پته ولګي خلکو ته چې ما فی العتمه چې څومره اجر او ثواب دی د ماسخوتن منځ کې والصبح او د سحر منځ کې نو لاتوهما هغوی به خامخا راتلل ولو حبوا اگر که په خړپوړو باندې یعنی داسې په انداز کې به دوی راتلل خو دې جمع ته به ځان رسولو. دا حدیث وړاندې هم ذکر شوی دی نو امام نووي رحمه الله دلته یو ځل بیا ذکر کو. په دې کې اشاره ده چې ماسخوتن او سحر منځ چې دی هغه اهمیت ډېر زیات دی. وعنه هم ذکرنګي دام د ابو هريره رضی الله عنه نه روایت دی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد دی ليس صلاه اثقل على المنافقين من صلاه الفجر والعشاء چې سحر او د ماسخوتن مز نه سیوا بل کم یو شی یعنی مز په منافقانو باندې درون او سخت نوي. ليس صلاه اثقل نه دی مز زیات درون په منافقانو باندې من صلاه الفجر والعشاء د سحر او د ماسخوتن مز نه زیاته. ولو يعلمون ما فيها کچر د دوی ته پته ولګي چې ما فيها چې په دې جمع کې څومره اجر او ثواب دی نو لاتوهما ناغيبه جمع ته خامخا راشي. ولو حبون اگر که په خړپوړو ولې نه وي نو داسې انداز کې به راشي. نو په منافقانو باندې ډېر زیات بوج وي سحر او ماسخوتن وخت عمومي طور سره په دې وخت کې چې دی د آرام وخت وي او یا د یخ موسم چې وي نو څوک وتلی نشي نو ځکه نو د منافقینو باندې د سحر او د ماسخوتن مونځ چې دی دا ډېر زیات دروند وي. که دوی ته دا پته ولګي چې څومره اجر او ثواب دی یعنی مطلب داسې په خړپوړو به راشي لکه څنګه چې ماشوم ګرځي داسې انداز کې به ځان ورسوي دې جماعت ته. باب الامر بالمحافظه على الصلوات المكتوبات والنهي الاكيد والوعيد الشديد في تركهن. دا باب د فرض منځونو پابندي او د دې په پرېښودلو باندې د تاکید نهي او سخت عذاب په بیان کې دی. باب الامر باب په بیان د دې کې چې امر دی بالمحافظه په محافظت کې یعنی ساتلو د صلوات المکتوبات د فرضونو منځونو والنهي الاكيد او نهي دی یعنی مضبوطی کې والوعید الشدید سخت وعید په پرېښودلو د دې کې چې دا به نه پرېښودل کیږي. حافظو ساتنه وکړئ علی الصلوات په منځونو باندې والصلاه الوسطى یعنی خصوصا په مانځه وسطا کې چې کوم مازیګر مونځ دی یعنی ټولو منځونو اهتمام باید وکړی شي خاص کر د منځنۍ مونځ دینه مراد چې دی اکثر مفسرینو کرامو د مازیګر مونځ اغستری دی. نو بهرحال وقال تعالی بل ځکه الله رب العزت فرمایي فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فخلوا سبیلهم کچرته توبه ویستل هغوی وأقاموا الصلاة او قایم کړو مونځ وآتوا الزکاة او زکات ورکړو نو فخلوا سبیلهم نو خالی کوي لارې د هغه یعنی که یو کس توبه وباسي مونځ کوي زکات ورکوي نو په هغه باندې پابندي نشته. نو که یو شي هم د دوی نه منکر شو دغه کس انکار وکړو نو هغه مسلمان به نه ګڼل کیږي. همدارنګه روایت وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل. ابن مسعود رضی الله
عنه نه روایت دی هغه فرمایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې ای الاعمال افضل، یعنی ټولونه لوی عمل یعنی کوم یو عمل ډیر غوره دی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې الصلاه علی وقتها، په خپل وخت کې مونږ کول. قلت ثم ایو، او بیا مې تنه پوښتنه وکړه چې بیا په کوم یو عمل ډیر غوره دی؟ قال رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې بر الوالدین، مور پلار سره نیکی کول. قلت ثم ایو، بیا ورته مو فرمایل بیا دینه بعد قال الجهاد فی سبیل الله، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې د الله رب العزت په لار کې jihad کول. دا حدیث مبارک وړاندې هم ذکر شوی، خو مناسبت د باب سره د خبره چې ټولونه بهتر کار چې دی الصلاه علی وقتها دی. وعن ابن عمر رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بني الاسلام على خمس. عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما روایت دغه فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د اسلام بنیاد په 15 شیانو ولاړ دی، یعنی 15 ستنې لري. شهادت الله اله الا الله، اول دا چې شهادي ورکول چې نشته دی لایق د عبادت سوا د الله رب العزت نه، وان محمد رسول الله، بشک محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. و اقام الصلاه، او د منځه پابندي کول. و ایتاء الزکات، زکات ورکول. و حج البیت، د بیت الله شریف حج کول. و صوم رمضان، او روزه نیول. د اسلام بنیاد 15 شیانو باندې دی. په دې حدیث کې د دین اسلام چې د تشبیه او عمارت سره ورکل شوی دی. په کوم کې چې 15 ستنې وی، لکه څنګه چې ستنې بنیاد نه بغیر عمارت نشي قائمېدلی، نو دغه شان د دې 15 رکنونو نه، یعنی شهادت دغه دینه بغیر دغه نشي قائمېدلی. نو بهر حال د اسلام 15 یعنی بنیاد چې دی دا 15 شیانو باندې دی. وعنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، دام د ابو هريره رضی الله عنه نه روایت دی. دا فرمایي چې امرت، ماته امر کړی شوی چې ان اقاتل الناس، چې زه د خلکو سره جهاد وکم او جنگیږم، حتی یشهدوا، تر هغه وخت پورې چې د دې خبرې شاهدي ورنکړي چې الله اله الا الله وان محمد رسول الله، ويقيم الصلاه، او منځ پابندي وکړي، ويؤتوا الزکات، او زکات ورکړي. فاذا فعلوا ذلك، کله چې دوی دا کار وکړي، نو عصموا مني دماءهم واموالهم، دی ویني او مالونه زمانه محفوظ شي، یعنی محفوظ کړه، الا بحق الاسلام، مگر د دین اسلام په حق سره. او وحسابهم على الله، او د دې حساب چې دی دا د الله رب العزت باندې به وي. ګورئ جهاد تر هغه وخت پورې به وي چې کله خلک کلمه ونه وایي. او په دې کې مناسبت د باب سره دا خبره ده چې ويقيم الصلاه، او بل دلته په دې کې دا راغلی چې وحسابهم على الله، یعنی یو کس چې دی هغه ظاهري ښه عمل کوي، ظاهري ښه عمل کوي، نو ته به دا مسلمان ګڼي. باطل معامله الله رب العزت ته سپارل پکار دي، ځکه باطن احوالو نه صرف الله رب العزت هغه ذات خبردار وي. نو په دنیا کې چې د ظاهري اعمالو باندې څه شي کېږي هغه فیصلې کېږي. بس د مسلمانانو په محله کې اوسېدو، بس مونځ کولو یا نه کولو، خو داسې و چې مسلمان لګېدو، بس ته د دې کفن دفن هر څه وکړه لکه څنګه چې ته مسلمان کېږي، دعا هم ورته وکړه، نور معامله د الله رب العزت سره ده. که یو کس دروغو اسلام وروړي، دروغو کلمه ووایي، په دې خو موږ تاسې نه یو خبر چې په زړه کې څه شی دی، دین الله رب العزت با خبره دی. وعن معاذ رضی الله عنه قال بعثني رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا حدیث مبارک مخکې تیر شوی دی، نو ځکه پکې ما دومره څه ونه ویل. بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. معاذ رضی الله عنه نه روایت دی، هغه فرمایي چې زه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ولېږلم یمن طرف ته. فقال، پتلو کې راته وفرمایل چې اے معاذ انك تأتي قوما من أهل الكتاب، یعنی ستا د یو قوم سره به هلته واسطه راځي، هغوی به څه شوي اهل کتاب، نو فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هغې دې خبرې ته راوبله چې د دې خبرې شاهدي ورکړي چې نشته دی د عبادت لایق سوا د الله رب العزت نه، او زه د الله رب العزت رسول یم. فانهم اطاعوا لذلك، کچرته دی دا خبرې در سره اومني اطاعت وکړي، نو فاعلمهم ان الله تعالی، بهغې ته وښایه چې بېشکه الله رب العزت افترض علیهم، چې فرض کړي دي په دوی باندې 5 صلوات فی کل یوم ولیلة، یعنی 15 منځونه شپه ورځ کې چې دي دا فرض کړي دي. فانهم اطاعوا لذلك، که دا خبره در سره ومنله، نو بیا فاعلمهم ان الله تعالی، او بیا دې خبرې هم هغوی ته وایا چې افترض علیهم صدقه، فرض کړي په دوی باندې صدقه، تؤخذ من اغنیائهم، یعنی اغستل بشي د مالدارونه، فترد على فقرائهم، د غریبانو باندې به خرج کولی شي. فإنهم اطاعوا لذلك، دا خبرې در سره ومنله، نو فإياک وکرائم اموالهم، بیا د دوی نه غوره مال ما اخله. یعنی ګوره ته چې اوس کوم ځای ته لاړې، اسلامي حکومت دی، هلته ته ټیکس غونډې، یعنی څه ورته وایي دا عشر یا دا زکات، ته دا غونډې، نو هلته به ته څه شی کې، نو هلته به ته خلکو نه غوره مال به نه الې، یعنی درمیانه به الې چې هغه هم خراب نه شي، او داسې به هم نه الې چې ته فقیرانو ته بیا دا مال ورکې، د مالدارانو نه الې هغوی ته به هم داسې
ردی شی به نه ورکې نو درمیانه به اغوستلی کېږي. واتق دعوة المظلوم، او بله خبره دا چې د مظلوم د بدو خیرو نه ځان وساته. فانه لیس بینها وبین الله حجاب، ځکه د مظلوم د خیرو د الله رب العزت په منځ کې چې دی هیڅ پرده نشته. نو دا حدیث مبارک هم وړاندې مونږ او تاسو ته مصنف رحمه الله ذکر کړی دی. وعن جابر رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ان بین الرجل وبین الشرك والكفر ترك الصلاه. جابر رضی الله عنه روایت دی، هغه فرمایي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اوریدل چې فرمایلی چې د سړي او د شرک او د کفر په منځ کې فرق ترک الصلاه، یعنی منځ پرې خودل دي. یعنی ان بین الرجل بشک منځ د سړي و بین الشرك والكفر په منځ د شرک او کفر کې چې دی د منځ پرې خودل دي. یعنی بعض علما چې دی هغه دا فرمایي یا بعض صحابه چې یو کس منځ پرې دي نو دا په دې باندې کافر کیږي. یعنی امامان چې دی هغه کفر چا باندې دغه نه کوي چې دغه په دې باندې کافر کیږي. دې خبرې ته سوچ کول پکار دی چې ترک الصلاه باندې دی وری دومره لوی فتوا ورکا. ډیر لوی جرم دی چې یو کس منځ پرې دي نو منځ نه دی پرې خودل پکار. عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بريدة رضي الله عنه نے روایت دی، هغه فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، زمون او د دوی په منځ کې فرق د مونږ سره دی. یعنی فمن ترکها فقد کفر، کم کس چې مونږ پرېږدي نو هغه کفر وکړو. رواه ترمذي وقال حديث حسن، روایت کړی دی امام ترمذي رحمه الله، فرمایي چې دا حدیث مبارک چې دی دا حسن دی. شقيق بن عبد الله التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. دلته شفيق ابن عبد الله تابعي چې د دې نه روایت دی، د دې پسې قوالی کې یعنی په دې باندې اتفاق دی. دا فرمای کان اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم، د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم صحابه وو، یعنی لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غیر الصلاة، یعنی د مونځ پرې خودلو نه علاوه بل کم عمل ته د کفر والا نه ګڼلو. یعنی دوی بم صحابه کرامو هم دا کفر ګڼلو چې یو کس مونځ پرېږدي. دلته دا رااله چې العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، زمونږ او کافرانو په منځ کې چې کوم عهد دی یعنی هغه مونځ دی. د حدیث مطلب دا دی چې د مسلمانانو او د منافقانو ترمنځ چې کوم عهد او پیمانه شوی دی هغه دا چې یو مسلمان به په یو منافق نه قتلوي، دا عهد به تر هغه وخته پورې وي تر څو چې دوی مونځ کوي او په جماعت سره کوي. اسلام په ظاهري اعمالو کې د مسلمانانو سره مشابهت ساتي. اوس چې څوک مونځ پرېږدي نو هغه سره د کافرانو عمل کوي. نو په دې کې هم د مسلمانانو ته ترغیب دی چې مونځ چې دی دا مه پرېږدئ، نو د کافرانو سره بس تاسو مشابهت راشي. او بل حدیث مبارک کې هم دې طرف ته اشاره ده چې سستۍ د وجې نه مونځ پرېښودل دا لویه ګناه ده، نو د دې نه ځان ساتل پکار دي. اوس بل روایت دی چې د قیامت په ورځ به اول حساب د مانځه اغستل کیږي. وعن ابي هريره رضی الله عنه، ابو هريره رضی الله عنه روایت دی، هغه فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې ان اول ما يحاسب، یعنی بنده د نه اول محاسبه کولی شي، یعنی ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه، د بنده سره د قیامت په ورځ به اول کم شي حساب کیږي، حساب کولی شي صلاته، نو هغه مونځ دی. فان صلحت، که چېرته مونځ صحیح راووتو فقد افلح وانجح، نو کامیاب شو، دغه کامیاب شو. و ان فسدت، او که مونځ خراب راووتو نو فقد خاب، تاواني شو، و خسر، او برباد شو. فان انتقص من فریضته شیء، که چېرته د فرض مونځ کې څه کمی راوځي نو بیا څه شی کوي؟ نو قال رب عز وجل، نو الله رب العزت به وفرمایي چې انظر هل لعبدي من تطوع، یعنی وګورئ چې آیا زما بنده سره کم نفلي عبادتونه شته دي چې فیکمل منها من تقص من الفریضة، چې داغه فرضونو کمی په دې باندې پوره کړی شي، یعنی کم دا نفلی دی په دې. ثم تكون سائر اعماله على هذا، بیا په نورو عملونو باره کې داسې طریقه چلیږي. نو د قیامت په ورځ به اول حساب څه شی کیږي؟ اول حساب به د مانځه کیږي. نو اول حساب د مانځه کیږي. که په فرضو کې څه کمی راغلی وي نو دغه کمی په نفلو نه به پوره کیږي. څه شی نه به پوره کیږي؟ نفلو نه به پوره کیږي. د فرضو کمی په نفلو پوره کولی شي، نو که چېرته فرض نه وي کنه بیا نفل ورسره، بیا به نفلونه وي ورسره، نو د دې فرض او کمی په نفل پوره کیږي. لیکن جمهور علما فرمایي که چېرته فرض نه وي کړي نو بیا زر رکعات نفل هم د یو فرض مونځ برابر کیدی نشي. البته که فرض یې کړي خو په دې کې کمی وي نو دغه کمی په نفلو سره پوره کولی شي. نو پکار دا ده چې فرض مونځ خو اسې وکړی شي، د فرض سره نفل هم پکار دی. زیات خلک به تاسو لیدلی وي هغوی فرض هم نه کوي، نو که فرض کوي نو بیا هغه سنتونه پرېږدي. نو ډېر احتیاط کول پکار دی. الله رب العزت دی اول ما او بیا تاسو ته یعنی ټول مسلمانانو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.